د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد د پیپلز پارټي لانګ مارچ د مارچ په 8 نیټه د شپې ناوخته پای ته ورسید. یاد ګوند فروری په 28مه له کراچۍ څخه لانګ مارچ پیل کړی و. د سند او پنجاب په غټو ښارونو کې جلسې وکړي او د مارچ په 8مه یې د اسلام آباد په ډي چوک کې اخیری جلسه وکړه. موږ د جمهوریت پاکستان جوړولو لپاره راوتلی یو. موږ د بېنظیر بوټو د نیمګړي مشن د پوره کولو لپاره راوتلی یو. موږ د دې ملک ولس ته د هغوی جمهوریت او د حاکمیت حق ورکول غواړو. د ملکیت حق ورکول غواړو. ټولې صوبې د هغوی د وسایلو مالک جوړول غواړو. اپوزیشن ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هم جمع کړو. اپوزیشن ګوندونه داوا کوي چې د عمران خان پر ضد ورسره په قومي اسمبلی کې د حکومت نه زیات ممبران دي او په عدم اعتماد سره به عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړي. مونږ به ټولو سره رابطه کوو. د پاکستان تحریک انصاف هغه غړو سره هم رابطه کوو چې ضمیر یې راویښ شوی دی. درخواست به ورته کوو چې د تبدیلۍ په نوم د بربادۍ دا سفر ختم کړو او وړاندې تګ وکړو. بلخوا د عدم اعتماد د تحریک د ناکامه کولو لپاره د تحریک انصاف مشرانو او وزیر اعظم عمران خان هم هلې ځلې پیل کړي دي او د اتحادیانو او د خفا ملګرو سره یې ملاقاتونه پیل کړي دي. د وزیر اعظم عمران خان په وینا د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک نه نو یریږي او په قومي اسمبلی کې ورسره د غړو شمیر پوره دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو سره د غړو شمیر 109 دی. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر 102 دی. د وزیر اعظم د څوکۍ نه د کوزولو لپاره اپوزیشن ته د نورو 10 غړو ضرورت دی. د قانون تر مخه د قومي اسمبلی د اجلاس د راغوښتلو په درخواست سپیکر په 14 ورځو کې دننه د قومي اسمبلی د اجلاس د راغوښتلو پابند دی او د هغې وروسته بیا د 3 نه تر 4 ورځو پورې په عدم اعتماد باندې د ووټینګ پابند دی.